ګران حمدالله سلام علیکم. بیا هم د ژوند کیسو خپرونه د خپرېدو وخت را رسېدلی دی. لومړی به د نیم کیسې یوه لنډه برخه در واورو. دا غږ د خړۍ پیشو و. دا چې څه پېښ شوي وو، راځئ چې په ګډه کیسې ته غوږ شو. واه واه، د پسرلي څومره ښکلې هوا ده. دا ترکارۍ مې میاشت مخکې کرلې وې، اوس څنګه ښې راشنې شوي دي. یوه شېبه به په همدې پټیو کې وګرځم چې ساعت مې تیر شي. توتي و توتي تا ته وایم. وعلیکم سلام توتي، څه خبره وه؟ د چنار په ونه ناست وي او خندل دې خیرات خو به وه؟ اکا خړه مرغۍ کوم دود کشته نږدې ناسته، ککه توره شوې وه توره. ښه نو بیا؟ ډېر مې ورته وخندل، اخرا خفه شوه او له هغه ځایه لاړه. ای هی توتي، دا کارونه خو کوې، خو هسې نه په تا باندې هم د خړې پیشوکانه وشي. توتي ته راځه دلته به په دې پوله کینو، بیا یې کیسه درته وایم. سمه ده اکا. همداسې راځه نو توتي، ته مخامخ راته کښېنه. دا دی اکا، کښېنستم. هله نو ته ګورې کیسه پیل کړه. کیسه خو داسې ده چې د یوه کور په کادانه کې براګې خړې او سپینې پیشو ژوند کاوه. سپینه پیشو نوې هغې کادانې ته ورغلې وه. یوه ورځ په حویلۍ کې د خړې پیشو د چیغو غږ شو. هغه دوی پیشوګانو خړې نیولې ده وهي چې دا ولې؟ دا څه ته وایم؟ خیر دی، زه دې حویلۍ ته نوې راغلی یم. زما لپاره څه مه ورته وایئ، خیر دی. سپینۍ، د تا لپاره به څه نه ورته وایو، خو که بل ځل یې داسې وکړل بیا یې نو نه پرېږدو، مونږ نو لاړو. راځه خړۍ، آفرین. اخ واخ واخ، ډېره یې ژوبله کړم. دغه یو لاس مې ډېر درد کوي. راځه دلته کدانې کې ښه پسته واښه دي، دلته پرې څمله. آفرین. ژوندی اوسې سپینۍ. اخ اخ وای خړۍ، ما د چیغو غږ واورېد، له کدانې مې درمنډه کړه. ولې څه دې کړي وو؟ زه هم نه پوهېږم سپینۍ، غوښتل مې لا ویلې د باندې وځم، خو هغوی مې مخې ته ودرېدلې او ویې وهلم. سپینې ملګرې، دې کادانې ته په خیر راغلې. خیر یوسې. نن ماسپښین ته د څنګ کور په لویه کادانه کې د پیشوګانو میله ده. ښه ته هم بیا میلې ته راشه، خو خړۍ تا ته وایم چې ته دې میلې ته را نه شې، پوه شوې؟ ولې در نه شم؟ وایي اکا، توره پیشو والا خړه پیشو ته ویل چې میلې ته ورنشي. میلې ته توتي په دې به بیا وروسته پوه شې، پاتې کیسه واوره. ښه اکا، بیا څه وشول؟ څه سهار به دې څه در خوږوم. ماسپښین ته په لویه کادانه کې د پیشوګانو میله جوړه وه. ټولې خوشحالې وې. شېبه وروسته خړه پیشو مالته ورغله. دا دی، زه هم راغلم. ګورئ، زه خو مو میلې ته نه وم راغوښتې، پخپله راغلم. خړۍ بې ساعته راغله. ښه نو دې ته اوس څه ووایو چې دا ولې د ټولو ملګرو ورسره ورانه ده او ښایي نه ایسېږي. سپینې، ته خو دې ځای ته نه وې راغلې، وروسته به بیا په هر څه پوه شې. تاسو ته وایم، څنګه له یو بل سره بنګېږئ؟ زه هم راغلم، خو څه مې نه دي را سره راوړي. راځه راځه خړې، موږ د خوراک ډېر شیان راوړي دي، را سره به یې وخورې. والله ښه خوندور دي. ډېره ښه مزه کوي. په رښتیا چې ډېر مزهدار خواړه دي. وایي د څښلو به نه
نشته زه ورشم رابې وړم سمه ده ځان رڼه کې ژر بېرته راځه ملګرو فکر مو وکړه نه سپینې به چې کله ډوډۍ خوړله خوله به یې وازه پاتې شوه دا څه ډول خوراک کوي دا دې اوبه مې راوړې ښه چې اوس سپینې زه حوصله ویلې ته ځم بېرته ژر راځم ملګرو ښه شوه چې براګۍ خو له دې ځایه ورکه شوه ومو لیدله یوه پښه په خټو ککړه وه هغې تورې پیشو ته مو پام و ډېره بده ښکارېدله ښه شوه چې لاړه زه اوس پوښم چې سهار هغو پیشوګانو والده خړۍ وهله هلئ ملګرو خړۍ باید له مجلس نه وشړو هلئ وی ولې ما څه کړي اله خړۍ وځه له دې ځایه اله ولې اکا پیشوګانو ولې خړۍ وشړله ولې توتي د خړې پیشو د عادت ګرځېدلی و چې تل به یې ملګرو پسې حق و ناک خندل ملګرو یې د همدې بد عادت له امله هغه مجلس ته نه وه ورغوښتې خو کله چې هغه په خپله ورغله د هغوی زړه ورته بد شو میله کې یې پرېښودله خو چې کله یې بیا پخوانی عادت تکرار کړ نو د پیشوګانو زړونه ورته تنګ شول او په زوره یې له میلې نه وشړله وش بیچاره خړه پیشو کاکا بیا څه وشول څه سر به دې څه در خوږوم توتي خړه پیشو ډېره خواشینې وه کادانه کې هم چا ځای نه ورکاوه شپه یې په حویلۍ کې تېره کړه په سبا سهار چې له خوبه پاڅېدله د بام سر ته وختله هلته یې زیړه پیشو ولیدله ستړې پیشې زیړې خیر اوسې خړۍ زه تېره شپه دې کلي ته راغلم د یوه کور ګرمه کادانه کې مې شپه تېره کړه ډېر ښه دې وکړل دا زیړې څنګه بده ښکاري په خاورو ککړه شوې ده څه دې وویل خړۍ هېڅ ما ویل ته ډېره بختوره یې چې دې کلي ته راغلې ما واورېدل څه دې وویل خړۍ زه لږ وړاندې ځم نه ته صبر وکړه زیړۍ یوه خبره درته کوم وایه څه دې ویل هی زیړۍ سپینۍ وینې د هغه دیوال پر سر روانه ده ته ورته وګوره سمه لاره نه ویني کېدای شي وغورځېږي څه وخت مخکې څاه ته لوېدلې وه ورکې که خړۍ ته خو هر چا پسې خبرې کوې خو خمینه شوې نو تا ته خو مې څه نه دي ویلي درنه لاړم داسې ملګرې مې نه ده په کار ښه ورکېږه لاړه به شم د خرینې زیړې پیشو د راتګ په اړه به نورې ملګرې خبرې کړم له دغه دیواله به ټوپ کړم توتي پاتې کیسه واوره خړه پیشو د بام له سره لاندې ښکته شوه فکر یې نه و د دیوال بیخ سره یو سپی پروت و خړه پیشو وډاره شوه ټوپ یې کړ او څاه ته ولوېدله خو قسمت یې ښه و څاه کې اوبه نه وې ویش بیچاره خړه پیشو اوس به څنګه شي اکا څنګه توتي خړې پیشو چیغې ویلې او د مرستې غوښتنه یې کوله ورکې که زیړۍ ما پسې ګرځه ښه شو چې څاه ته ور ولوېده راځه چې ځو خیر دی سپینۍ پوهېږم چې خړۍ د بره ایسېږي ما سره یې مخه نه دي کړې مرسته به ورسره وکړو خیر دی صبر خړۍ یادېږي دی که نه څو ورځې مخکې زما هم د څاه ته ورلوېدلې وم تل به دې ملنډې راباندې وهلې ویل به دې سپینۍ لاره نه ویني ځکه څاه ته ورلوېدلې ده اوس دې په خپله ځان وباسه ما څه نه کول زه پوهېږم چې داسې ورځ به راباندې راځي خیر دی مرسته وکړئ راسره ورک یې کړه زما هم زړه ورته باد شو هغه دې شکر برګه پیشو د بام په سر ولاړه ده ای برګی دغلته که کومه رسۍ وي هغه راوړه چې خړۍ څاه ته ورلوېدلې ده سمه ده دا دې راوړمې ای خړۍ مه خفه کېږه اوس دې له څاه راوباسو دا دی رسۍ مې راوړه څاه ته به یې ورښکته کړو اوهو هله ونیسه خړۍ
ملامته وم. ته په ملګرو کې به مې کومه نیمګړتیا ولیدله د هغې اصلاح به مې نه کوله، هغه به مې نورو ملګرو ته رسوله. شکر چې خپله غلطي دې ومنله. سپینۍ بیا مې چې په یاد وي داسې به نه کوم. شکر چې تاسې بېرته راسره پخلا شوئ. راځئ نو اوس ټول د موږ کره لاړ شو او ساعت به تېر کړو. شکر چې خړې پیشو سره ملګرې بېرته پخلا شوې. پخلا و توتي هغه دی واورېدل چې خړه پیشو په خپل دې کار چې تل به یې که ملګرو کې کومه نیمګړتیا ولیدله د هغې اصلاح به یې نه کوله، نورې ملګرې به یې هم په هغې نیمګړتیا خبرولې. دې کار یې له ملګرو لرې کړه، چا تګ راتګ نه ورسره کاوه. خو اوس خړه پیشو له خپل دې کاره ډېره پښیمانه شوه. ملګرې یې ورسره بېرته پخلا شوې. ما ښه نه کول چې په خړه مرغۍ مې ملنډې وهلې. اوس نو زما کول هغې نه بښنه غواړم او ورسره پخلا کېږم. پخلا آفرین زما هوښیاره توتي، ډېر ښه کوې. زه نو لاړم، د خدای پامانه کړه. ځه نو په مخه دې ښه شه زما شین وزریه توتي. ګران همزولو، دا کیسه مو چې واورېده د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې نصرت الله صمیم لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.